بسم الله الرحمن الرحیم د پروګرام پښتانه رنگونو سره زه مخونزاده نومان امید دربه چې تاسو په ټول خروغ جوړ خوشاله بریالي او سوکاله به قدرمنو په نننی په دغه خبرونه کې چې کوم دینو مونږه په خبر پوهنتون تر راغلو بیا چې کوم دینو جرنالیزم ډپارټمنټ تر راغلو دلته چې کوم دینو پښتو ادبي ماخام چې کوم دی دا غونډه د جمعیت الطلبه دا لخوا چې کوم دینو راغونډه شوې را دلته په چې کوم دینو د لری سیمینار راغلي شاعرانو سره کوم چې ملمانه دي هغه سره به خبرې اترې کوو دین علاوه چې کوم دین د دې پروګرام چې کوم انتظامی دا هغه سره به خبرې اترې کوو چې څومره په وخت تیارې شوې او دغه پروګرامونه چې کوم دینو په خلکو کې کم قسمه صلاحیتونه پیدا کوي یا چې کوم دین د دې مقصد سره قدرمنو را دې پروګرام مخ وړاندې باندې وضو د خلکو سره خبرې اترې کوو نو را دې موږ سره هاسټل 2 ګراوند کې اختتام پذیر کیږي په ټولې صوبې باندې زده کوونکي راځي نو څومره د پېښور پوهنتون زده کوونکي دي او ټول کیمپس زده کوونکي دي په دې کمپین کې او په دې سټډي کې او په دې سټرګل کې زموږ ملاتړ جوړ شي جزاک الله په دې ټیم کې چې کوم دینو مونږ په پېښور یونیورسيټي کې موجود وو دلته چې کوم دینو د پښتو ادبي ماخام را جوړ شوی دی دلته چې کوم دینو مختلف سټوډنټ را سره ولاړ دي د سره چې کوم دینو خبرې اترې کوو السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره ته کوم دی ما احسان الحق څومره موده شو چې دغه ادبي ماخام را جوړي دا څه مطلب څومره موده شو چې دغه څه کال په کال کې په کال کې دوه ځله کېږي تیر کال غوله شوی و سنه دا وزیرستان ولا شوی دا اوس د اسلامي جمعیت طلبه والا کړی دا کنه نو دا ډېر ښه مطلب هر کال کېږي د هلکان به ورسره لږ بولټ کېږي او په کال به ښایي لږ دغه هلکان به کېږي سنه دا بالکل څنګه ته پکې شعر مې وایې که نو یاره موږ خو پیله ځل د شعر و معاشرې ته مو څه هغه نشته شعرونه تاسو خوښوئ شعرونه او بس صرف اورو دومره هغه نه کوو هغه کړی م نه ده د پېښور په سطح باندې را جوړه شوې ده او پېښور په سطح باندې جوړ شوی او دلته خو اوس ډېر غټ غټ شاعران هم را روان دي دا ډېر دی غټ هغه ول دي څوک را روان دي ستا په خیال چې ستا پکې د خوښې شاعر کم یو دی مونږ منیر بنیری هم را روان دي د خیال او هغه ماشاءالله را روان دي د هغه شعرونه ستا خوښې او ماشاءالله هغه مدیر راسي د هغې شعرونه ها هغې مدیر څومره مدیر راسي اورې هغې والا څومره هم ټیک ټاک کې راځي فالو کړی مې هم د هغې والا اورو او هغې ډېر غټ فین هم یو ستا تعلق د کوم دی سره دی اوله کې د واغېشته کووا دی زما تعلق کوهاټ نه ده او دلته چې کوم دی د بل ملګري مو ولاړ دی ستړمشي درته ووایو په خیر راغلی درته ډېره مننه وخت راکولو نوم دې سره د کوم دی زما نوم سعود خان سایل دی او تعلق مې نوخار څخه دی او د اسلامي جمعیت طلبه پېښور پوهنتون ترجمان یم دا راته ووایه چې دغه ادبي ماښام څومره مودې راسې را جوړېږي په دې پېښور کې جی دا مونږ تقریبا 2008 نه کوو اسلامي جمعیت طلبه دا هر کال کوي یو کال دوه د کورونا وجې دا مس شوي ده خو دا یو ادبي میله وي دی کې سټوډنټانو ته مونږ دا مقصد چې پښتو ادب هم کو او دویم مقصد زمونږ سټوډنټان د ریفریشمنټ او انټرټینمنټ مو کور کو دومره غټ پروګرام را جوړ شوی دی په دې باندې خرچه سټوډنټ کوي او که نه تاسو دې کوئ دې باندې مونږ اسلامي جمعیت طلبه تنظیم طرف نه دا انویسټمنټ او خرچه کیږي او سټوډنټس ته دا اکټیویټي مونږ پرووایډ کوو دا د پېښور په سطح باندې کېږي که نه د پښتونخوا په سطح باندې کېږي دا د پېښور یونیورسيټي کیمپس دپاره سپیسیفیکي خو دې کې خلک پوره پېښور نه کالجونو سټوډنټان نور یونیورسټیانو سټوډنټان هغه راځي موږ سره باقاعده رابطه کوي نو هغه هم وي خو مین دی چې کم خلک نو د یونیورسيټي کیمپس وي ورور دا راته وایي چې داسې ادبي ماحول را جوړول خلکو ته پیغام څه وي زمونږ خلکو د پیغام د پښتو هم کوو پیغام وي د ادب هم کولو پیغام وي او په یونیورسټیانو کې یو تعلیمي او خوشحال ماحول هم کولو پیغام وي د داسې ادبي میلو او د غونډو نه نو موږ دا پیغام وي خلک جی کتونکو ته میسج څه وي چا د جی کتونکو ته میسج څه وي په دې ټیم کې چې کوم دی تاسو خلک کتونکو ته خو مې دا پیغام دی چې انشاءالله مشاعره به لږ ساعت کې شروع کېږي او تاسو به دا خوند هلئ دا هر کال مونږ کوو او هر کال الحمدلله کامیابېږي او انشاءالله دې کال مونږ دعا ده چې مونږ تاسو د کوپریشن سره دا کامیابه کړو او دې نه ښکلې مزه والو یونیورسټۍ ته داسې ماحول اګزامپل ورکړو چې مونږ کومه انتظامیه ده یونیورسټي ده هغه هم داسې سرګرمیانو کې مونږ سره مرسته وکړي دا راته د کم ځای نه مشران را روان دي مشران دي کې موږ سره بونیر نه را روان دي د صوابۍ نه روان دي د مردان نه را روان دي دا دې کې موږ سره د خیبر نه شاعران را روان دي کوم ته چې د شاعرانو ځمکه ویلی شي هغې نه موږ سره روان دي او نامور او نامتو شاعران دي کې موږ سره شرکت کوي ګډون کوي نوم دې سره د کوم دی زما جنید اقبال نوم دی او د ملکان سره مې تعلق دی څنګه دغه پروګرام را جوړ شوی د نن خوشحاله یې که نه خفې
یقینا دا خو د اسلامي جمعیت طلبه د پیښور یونیورسټۍ د طرفه دا پروګرام هر کال را جوړیږي د پښتو ادبي ماښام په نوم باندې او دا د دې سټوډنټانو لپاره چې دا سټوډنټان په ټینشن کې ډیپریشن کې دلته چې داسې یو د ریفریشمنټ لپاره پروګرام شي چې د دوی د تکاوټ او د ذهني چې کم تناو دی چې دا ختم کړی شي. څومره مودو راځي په صدو باندې ګرځېدلې وې خلکو ته به چې کوم دی ویلې چې ماښامې به را جوړېږي راځي به څومره وخت هم ستړی کړ. یقینا د نشاط ډېرې زیاتې ستړي وي او زموږ د تنظیم د ملګرو یا زموږ د عام چې څونه هم ذمہوار ملګري دي د هغوی هغه محنت وي چې دوی کم از کم یو هفته 2 هفتې مسلسل کمپین کوي او هر ملګري ته دغه پیغام ورکوي چې تاسو موږ سره د پښتو د ژبې په دغه ماښام کې شریک شئ. تر ته وایي په دغه باندې تاسو خپلې خرچه کوئ که نه تنظیم ملګري کوي خپلو کې را جوړوئ څنګه؟ دا اصل کې دا دی چې زموږ د اسلامي جمعیت طلبه چې د فنډینګ یا د فاینانشل څونه هم دغه چې زموږ څونه الومینایز دي زموږ هغه ملګري دي چې هغه د دې ځای نه فارغه شي او سبق د هغوی پوره شي نو هغوی موږ ته د خپل وس مطابق فنډینګ کوي او زموږ د خپل ملګري چې کوم دي ارګنایزرز دي او کوم زموږ د تنظیم ملګري دي نو هغوی په خپل منځ کې راجمع شي او د دې څونه فنډینګ دی او د څونه خرچه ده نو هغه موږ بیا په خپله باندې دغه کوو. تاسو په تنظیم کې شاعران شته دي شعرونه به وایي که نه د بهر نه هم ټول راغوښتي؟ یاره د ادب سره تعلق خو زموږ په تنظیم کې چې کوم ملګري دي هغه هم شته دی څه اوس زموږ چې کوم یو ملګری دی نو هغه د دې ځای نه فارغ شوی دی هغه دلته زموږ په دې تنظیم کې ملګری و نو هغه هم موږ راغوښتی دی او کوم شاعران چې کوم دي یا کوم داسې ملګري چې هغه په کمه سطح باندې یا په لاندې سطح باندې هغوی شعر و شاعري کوي او هغه ته دا پلیټفارم نه میلاویږي نو هغوی ته موږ دا یو قسم نه ډاډګیرنه ورکوو چې تاسو د خپل شعر و شاعري او د ادب سره چې کوم دا لګاو دی نو دا جاري ساتئ او دغه سټیج چې کوم دی د غټ غټو شاعرانو لپاره دی نو دا به انشاءالله ستاسو دپاره هم وي. خیر کوم چې کوم دی سټوډنټ ګوري هغې ته میسج څه وي؟ طالب علمانو ته خو زما دا یو غټ پیغام دی چې اسلامي جمعیت طلبه چې په دې تعلیمي ادارو کې د ټول پاکستان په تعلیمي ادارو کې کار کوي او اسلامي جمعیت طلبه دا یو دعوت ورکوي چې تاسو د خپل سبق سره سره د قرآن او د دې دین چې کوم خدمت دی هغه هم کوئ او د اسلامي جمعیت طلبه چې څونه هم اکټیویټیز کېږي که هغه درس قرآن وي که هغه سټډي سرکل وي که هغه سیمینار وي که سپورټس ګالا وي که دا محفل وي که دا شعر و شاعري دا پروګرامات وي او زه تاسو ته دا هم ویم چې زمونږ نن د اردو هم غټه مشاعره شوې ده او دا زموږ دویمه مشاعره ده یعنی په یو ورځ کې دا دویمه مشاعره ده چې موږ د اردو هم وکړه او موږ د پښتو هم وکړه نو موږ دا په دې کې دا نه لرو چې موږ صرف د پښتو کوو موږ به دغه نورو ژبو نه کوو بلکې موږ د هرې ژبې د پرمختګ دپاره به انشاءالله کوششونه کوو. مطلب دی چې نن تاسو ښه ستړي شوي موږ ستړي شوي یو خو الحمدلله موږ چې دې جذبو ته ګورو او ستاسو شان د مېلمانه زموږ خواله راځي او موږ له ډاډګیرنه راکوي نو زموږ دا ستړیوالی چې کوم دی نو ختمیږي. زه د احساس کور کې سوې لوړل خیمه چې د سترګو نه د اوښکو په ځای وینې څاڅي زه به دا وینې خپل الله لره سوغات یوسمه ورته به وایم ستا په ذات عظیم الشان مې قسم نوم هم څه دی او د کوم دی؟ زما دیدار احمد نوم دی زما بیسیکلی تعلق د شانګله پورن سره دی. سوات شانګلې سره؟ جی جی سوات کې یخني ډېره ده که نه؟ بس موسم تقریبا یو شان دی چونکې یو صوبه ده چې تقریبا موسم یو شان دی. دا ملګری چې کوم دی د سوات دی او دی چې کله د سوات نه راځي نو دی به بنین کې راځي په څادر کې به راځي او چې پېښور ته راشي نو به بیا هم داسې ولاړې. جی جی او لږ فرق خو شته هلته به غرونه دي او بیا موسم کې فرق یې که نه کلایمټ ادبي ماحول را جوړ شوی دی څه به وایې؟ زه خو په دې کې دا وایم په دې داسې موقع باندې که نه چې اقبال یو شعر راته یادېږي چې دنیا کے محفلوں سے اکتا گیا ہو یا رب کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو. د دنیا د شور نه د نایز پلوشن نه د غوغا نه د دغه ټریفیک نه د انسانانو د ډېر شور نه په دغه وخت کې سړی د انساني چې کوم خپل د ادب سره او د لټریچر سره او د شعر و شاعرۍ سره د دې سره کوم لګاوي نو هغه د انسان په فطرت کې هم دی نو هغه په داسې محفلونو کې او په داسې ځایونو کې هغه انسان ته هغه تسکین ملاویږي. نو زما ټولو خلکو ته هم دغه عرض دی چې داسې قسمه محافل هغې ته راځي او هغې کې شرکت هم کوي. ادبي ماحول را جوړ شوی دی ته څومره وخت کې هم دا را جوړ کړی دی؟ زمونږ خو الحمدلله تاسو ته پته ده اسلامي جمعیت طلبه ته دا اعزاز حاصل دی چې په ټول ملک کې دا واحد یو غټ تنظیم هم دی ویل ارګنایزډ هم دی او دا ډېر زیات ډیسپلن دی هم دی ډېر نظم و ضبط یې په دې کې او موږ دلته ډیویژن اف لیبر چې څه ته وایي نو هغه دلته عملي طور باندې ښکاري نو دلته کوم ناظم دی که کارکن دی که رکن دی زموږ خپل اصطلاحات دي هغه ټول یو شانتې کار کوي او ټول یو شانتې خپله ذمهداري ګڼي نو موږ الحمدلله کړی لوی اکټیویټي هغه موږ په ډیویژن اف لیبر باندې او په آپس کې په تقسیم کار باندې هغه موږ ډېر په اسانه باندې سرته رسوو دې دپاره موږ ورک کړی دی لکه دومره موږ ځان خالص روز او شپه هم نه دی وکړی بلکې موږ په هغه نظم و ضبط باندې او په تقسیم کار باندې هغه کار سرته رسول دی. جزاک الله مهرباني.
زمونږ د خویندو د میندو جنازې پرتې دي بنګړي مات شوي دي او تار تار دوپټې پرتې دي د بشري حقونو افغانستانان چېرته دي حاجي په دې ټیم کې چې کوم دی نو موږ په پېښور پوهنتون کې ولاړو بیا د جرنالیزم په دغه ډپارټمنټ کې چې کوم دی نو د مختلف سټوډنټ سره چې کوم دی نو زموږ خبرې ترې روانې دي یو بل ملګری را سره ولاړ دی دې سره هم خبرې ترې کوو سلام علیکم وعلیکم السلام تاسو نوم سره د کوم دی سره تاسو زما نوم کاشف رحمان دی ریاشي تعلق مې اسحاقوټ درګۍ سره دی او پېښور پوهنتون کې د اکنامکس ډپارټمنټ زده کوونکی یم دغه ادبي ماښام را جوړ شوی دی نو څه به وایې دا هو مونږ د چا چې جوړ کړی دی ډېر ډېر شکریا او مننه او دا خو بهتره خبره ده چې د تعلیم سره سره سټوډنټانو ته دا ماحول هم پرووایډ شي ځکه چې ادبي کلچر دا زمونږ د ژوندۍ حصه ده نو پکار ده چې داسې پروګرامات جوړ کړی شي څومره وخت تیاری مته کړی دی ته دې ته هو یقینا تیاری خو مو تر ډېر ټایم نه کړی دی ځکه چې دا ارینجمنټ کول او دې له فنډ ریزینګ کول دا پروګرامات بیا دې ته خلک راټولول دا یقینا ډېر طاقت قوت او ډېر ستړی غواړي ته چې په دغه پروګرام باندې خرچه څوک تاسو تنظیم مرګري کوي کو نه پاټه مرګري زمونږ هو د دې پروګرامات چې څومره خرچې په دې باندې راځي زمونږ خپل د جمعیت بیت المال نظامي دی د دې ارینجمنټ دپاره هغه فنډ ریزینګ ټول هغه بیت المال ذمه دار کړي نو په دې باندې کم از کم 4 لک روپو پورې خرچه په دې پروګرام تقریبا راځي نو دا موږ یې لپاره دا پروګرام کړی دی دومره خرچه هم پرې راځي دومره پیلکان هم ستړي شي دنیا خلک راغلي دي درته چې ستاسو میسج یا ستاسو مقصد سره د دې پروګرام را جوړو زمونږ میسج او مقصد صرف دا دی چې مونږ وایو چې په تعلیمي ادارو کې د تعلیم سره سره نور انټرټینمنټ خلک وکړي او د امن پیغام خور شي میسج به هم څه وي کتونکو ته په دې ټیم کې چې تاسو په ټي وي باندې خلک ګوري میسج دا دی چې د مختلف کلچر سره سپورټ کولو سره سره موږ خپل د پښتو کلچر د پښتو ژبه د پښتو شاعري د پښتو چې کوم د شاعران دي موږ چې دا سپورټ کو دا ځای نه شي او دا په کار راشي ستا پکې د خوښې شاعر څوک دی او د کم ځای نه تاسو میلمانه راوستي دا خو زمونږ هو دا پېښور یونیورسټي په دې کې د ټولې صوبې نه په دې کې هر ځګي نه په دې کې د چترال نواله ګلګت چترال سوات دیر مردان صوابۍ د هر ځګي نه مختلف ځګونه دلته خلک راځي زده کوونکي دي نو خبره دا چې دلته هر ځګي نه خلک راغلي دي او شاعر خو زمونږ پکې راشد خان راشد چې کوم دی دا زمونږ ښه شاعر دی فیورټ شاعر دی غم را روان او ان شاء الله غم راځي د خیر تاسو سره څو ملګري شاعران دي تاسو چې کوم دی نو ماښام یې خو را جوړ کړی دی تاسو شاعرۍ سره څومره پورې تعلق ساتي شاعري هو زما خو د ادب سره دومره تعلق نشته ځکه چې زما سبجیکټ کوم دی اکنامکس دی خو دې دپاره تقریبا موږ 20-25 شاعران موږ راوښتي ډېره مننه شکریه جزاک د یو ملګري وینا دا و چې په دې تقریبا چې 4.5 لک روپو پورې خرچه راغلې ده زما په خیال چې څومره هم بینچونه دي هغه هم ډک شوي دي د میلمنو انتظار دی د لرې دی نه د خیبر پښتونخوا د بېلابېلو ځایونو نه چې کوم دی نو شاعران را روان دي او دا پروګرام چې کوم دی نو نن په پېښور کې کېږي دلته را سره یو بل ملګری ولاړ دی هغه سره هم خبرې ترې کوم چې هغه څه احساسات او څه جذبات لري سلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې سره او د کوم دی زه محمد عمار ارسلان یم پولیټیکل ساینس سټوډنټ یم او د لکي مروت سره تعلق لرم ادبي ماښام را جوړ شوی دی نو ستا به څه پیغام بس ما خو دا پیغام ده چې ټول کال چې سټوډنټان مصروفي په خپل سټډیز او هغه چې که نه نو دا یو کو کریکولر اکټیویټي ده چې اسلامي جمعیت طلبه هر کال یو روایت را روان ده چې په ستمبر اکتوبر یا نومبر کې دوی یو مشاعره ارینج کوي او دا داسې ټایم وي چې سټوډنټان د هغه نه فارغ سلي نوی سټوډنټانو اډمیشن کړی او چې کوم زاړه سټوډنټان دی ایگزام برډن نه غسلی فریسلی نو هغو لپاره دوی یو ریفریشمنټ دپاره دا روایات را روان دی څومره وخت تیاری مته کړی چې ملګري هم ډېر زیات راغلي دي دا ټول دی که نه دا میلمانې دي ستاسو دی چې تقریبا چې زیات تر سټوډنټ د یونیورسټي وال دي او ورسره موږ چې کوم شاعران راغلي دي هغو سره میلمانه هم پکې راغلي دي او دې ته تقریبا موږ یو میاشت پلینینګ کوو او هغې بعد چې کوم ده بیا دا موږ ایګزیکیوټ کوو او ټولو شاعرانو سره رابطې هغه موږ ساتو څوک
क्या सर मदद कोई को ना अपने मदद आपके तहत लगी د چې خو موږ چې کوم خپل بیت المال د اسلامي جمعیت طلبه هغه په چې لګیږي اکثر او د نه بهر نه چوک مدد خاص کر دی او چې صرف وي نو سپانسرشپ وي هغه د پوسټر یا د فلیکس کوم ډیزاین سټوډنټ او میسج سوي سټوډنټ ته سټوډنټ ته موږ دا میسج ده چې دلته راځي نو موږ یو ادب سره یو تعلق هغه دا جوړاو ده چې دوی دلته راځي نو اکثر موږ مشاعرې یو بل طرف ته ځي هغه موږ مطلب کله ډانسونه یې پچې او نور هغه یې که نه نو دا موږ یو داسې سیسټم سره ارینج کړی چې هغې چې صرف او صرف ادب نه چې کوم څه تعلق ساتي هغه کسان پچې راځي او د چې غیر اخلاقیات یا داسې کوم اکټیویټیز هغه نه وي پچې او پیور ادب دوی دلته انجوای کړي او مزه ترې واخلي اجي په دې ټیم کې چې کوم دی نو زموږ د سټوډنټ سره خبرې ترې روانې دي کوم چې د دې تنظیم انتظامیه ده د هغو ملګرو سره چې کوم دی نو خبرې ترې کوو ټول چې کوم دی نو دلته سټوډنټان دي او نن یې په پېښور کې دغه ادبي ماحول را جوړ کړی دی دنیا ملګري چې کوم دی نو راغلي دي میلمانه راغلي دي سټوډنټ راغلي دي او ورسره چې کوم دی نو د میلمنو د راتګ دغه سلسله هم شروع شوې ده دلته راسره یو بل ملګري موجود دی د سره هم خبرې ترې کوو چې دی راته څه وایي سلام وعلیکم السلام ستاسو نوم سره د کوم دی زیر بنیر مجی हाँ जी تاسو د کلي شاعران هم را روان دي जी हाँ منیر بنیر روان دی ان شاء الله سره دې لګي کو نه هغه سره دې نه لګي ولی نه منیر بنیر زما یو فیوریټ شاعر دی ها جی ها دا ادبي ماحول چې کوم را جوړ شوی دی نن سټوډنټ راغلي دي څه احساسات او څه جذبات زه خو ډیر غټ احساسات او جذبات لرم چې زمونږ د پښتو د معاشري د پښتو چې کوم لټریچر دی ادب دی پای کې اسلامي جمعیت طلبه نن د لکو روپو یو په دې باندې خرچه شوې ده او یو زموږ لپاره یو ښکلی د انجوایمنټ لپاره یو ښکلی ماحول پرووایډ کړی دی د پښتو لټریچر له یو مقام ورکړی دی زه به ډېر زیات غټ فیلینګ ماته محسوسېږي تاسو ته خپل د پروګرام دپاره څومره وخت تیارې ما خو په خپله بیسیکلي دومره موږ یو 2 غنټې تیاری وکړو دلته صرف دا سیټینګ وکړو نور په دې باندې زموږ چې کوم ناظمان دي هغوی په دې باندې غټ سیټینګ کړی دی مهینه د دې 15 ورځو نه په دې باندې لګیا وو او په دې باندې ډېره غټه خرچه راغلې ده دغه شان بیا خلک یې اویر کړی دی دې ته یې راغونډ کړی دی یو پلیټفارم یې جوړ کړی دی او د پښتو معاشري ادب له یو ډېر ښه ښکلی غټ مقام ورکړی دی په دې دا اړیا څنګه ذهن ته راغله دا سوچ څنګه راغلو چې داسې یو ادب داسې یو غزل ماښام داسې یو ادبي ماحول چې کوم دی را جوړول جی داسې ذهن لراله چې زیاتره دلته کې یونیورسټیانو کې هراسمنټ روان دی سټوډنټان بور دي سټوډنټانو په ذهن کې زیاتر دغه نشته مطلب خوشحالي نشته د هغې د وجې نه دا زموږ د کوم مشران چې دي یو داسې پلیټفارم جوړ کړو چې موږ به د خپل د پښتو ادب دپاره یو پلیټفارم جوړ کړو په هغې کې به سټوډنټان چې دي هغه انجوایمنټ وکړي او د پښتو یو ادب له به یو مقام هم ورکړی شي نو په دې بیس باندې دوی بیا یو ماښام ادبي ماښام ته موږ وویلی شو ادبي ماښام یو نوم یې ورکړو چې سټوډنټانو دا ذهن چې دی دا فرش شي د هغې وجې نه موږ یو پروګرام ارینج کړو چې هغې ته موږ ادبي ماښام ویلی شي او هغه به نن انشاءالله کېږي دا یو لیونتوب نه دی چې د جیبه پیسې هم لګول ځان هم پازابول د دې مقصد څه دی داسې پروګرام را جوړول د دې مقصد صرف زموږ دا دی چې خلک شعر و شاعرونه وپېژني صحیح شو موږ سهار ټول ورځ چې کوم دی کتابونو ته ناست یو یا مطلب نورو پروګرامات وغیره کې اصلو کې موبایلو ته هلکان پراته وي زیاتر نو موږ دا وایو چې خلک یو پلیټفارم ته راغونډ شي واوري چې شاعر مختلف قسم پلیټفارم وګوري منیر بنیره را روان دی بل اباسین یوسف زی دی بل اوتر صاحب دی مطلب مختلف شاعرونه واوري دیو او دیو په ذهن کې د دیو ذهنونه کلیر شي هغه وجه نه دیو موږ راغونډو یو پلیټفارم ته او موږ له نن یو پلیټفارم جوړ کړی دی چې د هغې پښتو ادبي ماښام نوم دی Sara,
ټیم کې چې کوم دی نو یو بل ملګری را سره موجود دی د ټولو ملګرو سره چې کوم دی نو زموږ خبرې اترې روانې دي ټول چې کوم دی دلته سټوډنټس دي دا ملګری را سره ولاړ دی. وعلیکم السلام. د کوم دی او نوم دی سر؟ زما نوم بلال احمد دی. بیسیکلی زما د بنیر سره تعلق دی او پېښور یونیورسټۍ کې د کیمسټري ډپارټمنټ سره مې تعلق دی. کیمسټري او د پښتو ادب څنګه؟ جی بالکل زمونږ خو میجارټي چې کوم لایف دی هغه د کیمسټري سره تړونکی دی او ټول کیمیکلو سره زموږ تعلقي. نو داسې قسم پروګراماتو فایده دا وي چې زموږ د پښتو ادب سره لږ شناخت وشي او موږ خپل هم وینو زموږ چې کلچر کې څه دي او زموږ په سوسایټي کې څه روان دي. نو داسې قسم پروګرامونه زموږ د سوسایټي دپاره ښه وي چې موږ ته پته ولګي چې پښتو هم څه ژبه شته او زموږ د شاعران هم شته او موږ ته د هغې مطابق پته ولګي. دا راته ووایه چې تاسو څومره وخت تیاری کړی دې دپاره؟ جی مونږ خو تقریبا د 2 ویکس نه دا کمپین سٹارټ و. بیسیکلی زه د کیمسټري ډپارټمنټ د اسلامي جمعیت طلبه ناظم یم او مونږ سوشل میډیا باندې سټوډنټان اویر کولو چې داسې یو پروګرام روان دی او خپل ډپارټمنټ کې کمپین چلاو، پوسټر مو لګولې، هاسټلو ته تلو، رومونو ته تلو، خلک مو اویر کول چې داسې یو پروګرام به راځي او تاسو د هغې دپاره هغې کې ګډون شرکت وکړئ. د داسې پروګرام را جوړولو مقصد څه؟ جی بالکل دا پروګرامونه داسې وشي چې موږ ته پته ولګي زموږ خپل کلچر وپېژنو او خپل ملګري رايوځه شي. بیسیکلی موږ او ساینس سټوډنټان یو نو زموږ میجارټي موږ سټډي کې بیزي یو. نو داسې قسم پروګرامونه چې وشي نو موږ ته لږ ریفریشمنټ میلاو شي او موږ ته خپل د کلچر پته ولګي. د کم کم ځای نه میلمانه را روان دي؟ چا چا هم دعوت یې ورکړي؟ څوک په راځي، څوک په نه راځي، څوک په چوزګار؟ جی په دې پروګرام کې هو تقریبا د آل اوور کې پکې نه مختلف غټ نامور شاعران راغلي دي. منیر بنیری راغلی دی او اباسین یوسفزی صاحب راغلی دی او تر صاحب راغلی دی. د الموسټ آل کې پکې نه تقریبا مختلف ناموړي شاعران راغلي دي. ډېره مننه. ډېره تھینک یو، مهرباني. حاجي په دې ټیم کې را سره یو بل ملګری موجود دی، د سره هم خبرې کوم. خیر ده، شکر الحمدلله. کوم دی نوم دی سر؟ زما نوم وقار احمد دی. اسلامي جمعیت طلبه امیدوار رکن یم. رهایشي تعلق مې د راپر سره دی. سویم پروګرام چې ته پکې برخه اخلې یا چې کوم دی نو په دغه تیارو کې راځي؟ زما دا دریم پروګرام دی چې پښتو ادبي ماښام اسلامي جمعیت طلبه ارینج کوي او ډېره مزه ترې موږ اخلو، ډېر خوند کوي. اسلامي جمعیت طلبه دا پښتو ادبي ماښام دې دپاره ارینج کوي. دلته کې اسټلایز سټوډنټ دي، تقریبا ډېر سټوډنټ اسټلایز دي. نو هغوی په هاسټل کې سټډي او داسې ډپریشن شکار نو دیو د تفریح او د انجایمنټ دپاره موږ داسې اکټیویټیز کوو. اسلامي جمعیت طلبه هر کال داسې اکټیویټیز کوي. هغې کې موږ داسې پښتو ادبي ماښام دی، فیسټیول دی، داسې نور بک فیر دي. دا د دې لپاره کوي چې هغه سټوډنټان کوم چې ډپریشن دي هغې د مزې دپاره چې هغه ترې مزه وکړي، انجای کړي او دې اکټیویټیز کې حصه واخلي. په دې پروګرام کې چې کوم دی تاسو خو دا پروګرام کوئ، په دغه کې تاسو خپل مشران سپورټ کوئ که نه هم سپورټ؟ نه بالکل، دې کې موږ خپل مشران سپورټ کوي. هغه ځای نه موږ ته کېدای کېږي زموږ چې کوم ناظمي کیمپس دی، ناظمي اعلی پاکستان، ناظمي صوبه، هغوی موږ بالکل برفور سپورټ کوي. موږ لا مخکې د دې دغه راکوي. د داسې پروګرام را جوړولو ستاسو مقصد څه؟ د دې مقصد خو یقینا موږ د دې مقصد موږ چې هر اکټیویټیز کوو هغې کې زموږ خپل مقصد دی چې موږ چې څه کار هم کوو موږ د سټوډنټانو دپاره کوو. سټوډنټان تاسو ته خو ما مخکې مې وویله چې سټوډنټان د په هاسټلو کې زیات تر نن سبا چې دی ډپریشن شکار دي. څوک نشې کوي، څوک چرس کوي، څوک آیس کوي. نو د دې د بچ کولو دپاره اسلامي جمعیت طلبه داسې اکټیویټیز کوي چې هغه مصروف او انګیج وساتي. میسج به هم څه وي سټوډنټ ته؟ سټوډنټ ته خو زمونږ دا میسج دی، تاسو ته دې پته وي چې داسې کله اسټلایز کوم سټوډنټ چې دي هغه په روم کې مطلب د سټډي او د داسې غلط محفلو او د دې په ځای چې د داسې اکټیویټیز کې حصه واخلي چې هغه بیزي وساتي. د سټډي سره سره که سپورټس شي، دا شانتې نور داسې اکټیویټي دي پښتو ادبي ماښام دی لکه موږ چې دا کم دی نو دې کې حصه واخلي نو دوی به د دغه بیماریانو نه پناه وساتلی شي. دي والسرور والنعاس لمسمني أواز بالسرور والنعاس لمسرور غادي قرأ وقع وسام الموسيقى ويقلب عندي نوايا شاعر يمان بيا يقلب عندي نوايا شاعر يمان. حاجي په دې ټیم کې چې کوم دی نو را سره نور ملګري هم ولاړ دي هغوی سره هم چې کوم دی نو موږ دغه خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه نوم سره او په دغه تنظیم کې په څه عقده باندې کار کوي؟ زما حافظ آفتاب علم نوم دی او د پېښور یونیورسټۍ زه دلته ناظم یم د اسلامي جمعیت طلبه. څومره پورې تیاریان وشو، څومره پورې هم ستړی وکړې، سوچ څنګه راغلی چې داسې ادبي ماښام را به را جوړو؟
بیسیکلی زمونږ هر کال د 10 کالونو زمونږ دا یو ادبي ماښام مشاعره دا روانه سهار که تاسو وګورئ زمونږ اردو ډپارټمنټ کې د اردو مشاعرې په نوم باندې نسل نو په نوم باندې مشاعره شوې ده او زمونږ دا مشاعره وشوه یونیورسټي کې د یونیورسټي انتظامیې له طرفه یونیورسټي ته فنډینګ د هغې د بیسک سہولیات دپاره نه میلاویږي نو هغه به داسې قسم اکټیویټیز وکړي خو موږ د اعلی چارواکو نه د یونیورسټي انتظامیې نه موږ دا مطالبه کوو چې یونیورسټي سټوډنټس دپاره د زده کوونکو دپاره سوشل اکټیویټیز داسې ګیدرینګ د خپل کلتور نه د خپل ثقافت نه د خپل ژبې نه د خپل روایاتو نه او دغه شان حجره جماعت نه او د یو بل سره کینی مشرانو نه د پوهانو نه د هغوی نه زده کړه وکړي او یو محفل لا جوړ شي او د خپل پښتو د خپل مشرانو زموږ د غیرت زموږ د جرأت د هغې چې کوم داستانونه دي کوم تاریخ دی کومې کیسې دي او زما په پښتو ژبې د هغې په نثر کې د هغې په شعر کې چې کوم فلسفه ده کومه پوهه ده چې هغه زده کوونکو ته ورسي د هغې دې طرف ته رغبت راشي او هغې دې کې انټرسټ واخلي تاسو خو دا نه هم ستړي کوو ملګري م ګرځېدلي به یې هغه موږ ورته صدې وایي په صدو هم ګرځېدلي بلخا میلمانه هم راغلي په دې کې تاسو خپل مشران سپورټ کوئ که نه هم سپورټ په دې کې اسلامي جمعیت طلبه دا ټول پروګرام په خپل سر باندې کوي زموږ چې کوم د اسلامي جمعیت طلبه کوم الومنای دا کوم سابقین دي هغه ته په هر موډ باندې هغه ته ډونیشن نه کوي هغه موږ سپورټ کوي خو د یونیورسټي انتظامیه یا چې دلته نور څومره خلک دي یا ګورنمنټ دی نو هغه خو نور سیزون ته سپورټ ورکوي خو چې داسې قسم اکټیویټي ده پښتو ادبي ماښام دی یا زموږ قرآن کلاسي یا زموږ نور چې کوم اکټیویټیز دي د طالب علمانو د تربیت دپاره د هغوی د انګیجمنټ دپاره نو په هغې کې هغوی موږ سره هېڅ قسمه هیلپ نه کوي بل زموږ د یو ای ټي ویلکم پارټي وه نو د یو وړوکي حال هغه د 1 غنټې 100,000 روپۍ زموږ نه چارج کوي نو په زیره دې باندې چې یونیورسټي سټوډنټ هغه فیسیلیټیټ شي هغه هغې ته الټه مسایل پیدا کړي نو موږ دا مطالبه کوو د یونیورسټي حال دی د یونیورسټي انتظامیې له پکار دی چې دا سټوډنټ ته چې هغه داسې قسم اکټیویټیز کوي نو چې هغه په ښکلي اندازونو باندې او په ښکلي بنیادونو باندې فري اف کاسټ هغې ته هغه ورکړي میلمانه د کوم کوم ځای نه راغلي میلمانه ټولې صوبې نه دي د چترال نه واله او تر د ډیای خانه پورې او د بهر نه په کوم خلک دي موږ د خپلو میلمنو ډېر شکریا ادا کوو چې دوی موږ له راغلي دي دا هر کال دا موږ له ټایم راکوي د خپلو زده کوونکو له ټایم ورکوي او اباسین صاحب زموږ سره ډاکټرز دي د پښتو او زموږ سره د هرې طبقې د غریب مزدور خلک چې هغه شعرا دي د کلاس او سټینډرډ شعرا دي هغوی موږ سره دلته موجود دي خیرې پوښتنه کوم بیا پروګرام هم شروع شو دا راته ووایه چې د دغې مقصد سره د دغې پروګرام راکړي د دې پروګرام را جوړول بنیادي مقصد دا دی چې پښتو چې کوم مونږ وایو چې د دې کلچر دا دی چې ته دې دا کار وکړي او ته د ښځې ته بېټۍ ما طلاق ورکړي او یا ته دا څیز وکړي او یا د غیرت په نوم باندې مونږ د ښځو سره کم زیاتې کوو یا د غیرت او د پښتو په نوم باندې مونږ کم غلط کارونه کوو او هغې ته مونږ پښتو وایو نو چې بنیادي ډول پښتو هغه د ننګ د غیرت د پردې د چادر او پښتو اصل کې چې کوم پښتو کول دي حیا حاجي په دې ټیم کې چې کوم دی نو موږ پېښور پوهنتون ته راغلي یو دلته چې کوم دی نو د اسلامي طلبا د طرف نه چې کوم دغه ادبي ماښامې را جوړ شوی نو په هغې کې چې کوم دی نو ډېر پېژندلي نومځی ترامان نجیس صاحب هم راغلی دی نو هغې سره زموږ دغه ملاقات شو هغې سره خبرې اترې هم کوو ستړمه شي ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ ستاسو د ټیم یوه نړۍ مننه چې په دغه ګڼو ملګرو کې م زه راپاڅولم او د خپلې مرکه کې م د ځان سره ملګری کړم دا راته ووایه چې دغه څنګه ډاډ درته میلاو شو نو څه احساسات لري ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې ډېر ښه استادان ناست دي ډېر ښه زلمي ناست دي او هغه زلمي چې هغه تعلیم یافته دي په ادب پوه دي په مینه پوه دي موږ له ډېر داد راکړه زه ډېره شکریه ادا کوم ښه به راته وایي کتونکي به وایي چې د ترامان نجیس صاحب د راپاڅولم دی او شعر ته راته ډالۍ نه کړو نو کتونکو ته به څه وایي ماران د زلفو دې داسې په رخسار ودوي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکار ودوي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدار ودوي هغه کور لوټ شي د کوم کور چې څوکیدار ودوي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوځم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لار ودوي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي زه چې لوټ کېږم صحافي د هر اخبار ودوي تمامه شپه وي خو د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار ودوي عجز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمار ودوي یو که دې راته بل هم ډالۍ کړي یو غزل نه ښه وایي چې د قتلونو په الزام کې ګرځي هغه سړی خو په احرام کې ګرځي د یو او بل په ترقۍ خفګان دا بیماري زما په قام کې ګرځي موږ پښتانه د داسې لمونځ د مخته چې هر سلام یې په قیام کې ګرځي
اجس هر چرته جمعات کې ګوره پټنګ ټکور پسې ماښام کې ګرځي. میسج بم سوي دغه غزل دغه ادبي ماښام چې را جوړ شو نو کتونکو ته بم څه میسج؟ بس الله دې وکړي چې زمونږ په هره سیمه کې په هر تحصیل کې او په هر کلي کې په هره کوڅه کې داسې پروګرامونه جوړ شي او دغه لیکوالان دغه استادان دغه مشران دې ونازولی شي. ډېره مننه. ستاسو هم مننه. یو څو ما ګډ لفظونه باندې کومه د هغې نه پس به درته بیا کلام وکړم. ستا هر لفظ دور و مرجان دی، شاعرۍ کې د یو راز دی. ستا د پوهې د کبله هر بچی پې نن ممتاز دی. د دروند خوی لوی سوچ سړی ناز د کلی په خپل پیاز دی. حاجي په دې ټیم کې چې کوم دی نو د پېښور پوهنتون کې راسره چې کوم دی درمان صاحب ملو شو. درمان صاحب هغه شخصیت دی کوم چې په یوټیوب د لارې یا د ټولنیزو د لارې چې کوم دی نو هغه تاسو وینئ. هغه چې کوم دی نو راسره دلته ملو شو، هغې هم راغلي دي دلته چې کوم دی نو خپل غزلې ډالۍ کړې او یقینا چې د سټوډنټ د طرف نه چې کوم دی ورته ډېر ډاډ ملو شو. درمان صاحب ډېر زیاته مننه وخت راکولو. څنګه ستاسو هم ډېره مننه او ستاسو د افغان ټي وي ټول ټیم چې دلته کې تاسو راغلي او موږ خلکو ته مخامخ کوئ. درمان صاحب پروګرام کې هم څه جج کړل، څه احساسات لرل؟ ډیر ښه پروګرام و، مطلب خلک ډیر په جوش خروش باندې راغلي دي او خلک داسې عشقیه او داسې مسته شاعري اورېدل غواړي نه که سنجیده. او جی کم ډاډ چې ملاویږي څه ګڼئ چې دا سټوډنټ چې کوم دی نو د شاعرۍ دپاره داسې تږي نه دي؟ نو موږ خو چې دا پروګرامونه دي ډېر وشي نه کې چې دا په کال کې د چېرته کې یو ځل وشي، مسلسل په کار دي دا پروګرامونه چې داسې 2-3 میاشتې پس یو پروګرام خامخا کېږي او دا ټول ملګري ډېر تږي ناست دي شاعران اورېدو ته. داسې سټوډنټ را جوړېږي نو هغې له تاسو وخت ورکوئ راځئ؟ جی ولې نه، بالکل دا د دوی مسلسل 3-4 مشاعره ده چې زه راځم دوی ما غواړي دلته. مننه. یو جهان مننه دا راته ووایه چې کتونکو ته به څه ډالۍ کوې؟ زه به 1-2 بیتونه ډالۍ کوم چې په نوم د بل وي خو مینې وظیفې هم نیسي، په محبت کې خلک زه نه نیسي خپې هم نیسي او هغه زما د زړه کعبه چې روانه کړې ده چا زه خبر شوی یم هغه سړی روژې هم نیسي. زبردست. یو چې کوم دی نو بل هم ډالۍ که نو بس دود به د ټول نه. ما نه د ما زړه تپوسونه کوي دا خلک څومره ګران سوالونه کوي او زه چې ادبار باندې خوړلی یم چا هغه 15 وخته منځونه کوي. زبردست. داسې پروګرامونه چې کېږي د دې مقصد څه دی؟ یو مطلب خپل پښتون ولس را بیدارول دي، خپل حقوقو دپاره نورې بلا مسلې دي موږ ته راپېښې دي پښتنو ته نو د هغوی دپاره تیارول دي دا هلکان. ډېره مننه. ستاسو مننه. هر اشتیاقتر له به راځئ که نه؟ ما درته څه ویلې خو بس هېر مې شوه. هر اشتیاقتر له به راځئ که نه؟ اوس اختر ننګیاله انتظار کې ته، اوس اختر ننګیاله انتظار کې ته شمې بلوي عمرې کوې که نه؟ قدرمن په دې ټیم کې چې کوم دی نو پېښور پوهنتون کې چې کومه مشاعره وشوه هغې کې چې کوم دی نو بونیر بونیرې هم راسره موجود دي، هغې سره هم خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې ښه یې وخت سات؟ خیر دی غواړو تاسو. دغه پروګرام له راغلی پېښور ښار ته څه احساسات او څه جذبات؟ بس یاره مشاعرې کېږي موږ وله په مینه راځو دغه ملګري مخ ډېر په مینه اوري مینه را سره لري نو بس دغه جذبات چې دي دا مینه موږ دلته راولي. ستاسو مینه به څه وي کتونکو؟ زما مینه به دا وي چې دغه 2-3 شعرونه به ورته ډالۍ کړمه چې لږې به شډلې وي مټاکې وي اورئ خبرې به مې پاکې وي ونو ته په څانګو باندې مه خیژه لنډې لنډې لارې خطرناکې وي هیڅ نشه مشه تماشه نه کوي ځینې خلک هسې په هوا کې وي. د اسلامي جمعیت طلبه دغه مختلف شکلونه دي مختلف ډول سره دا د زده کوونکو دپاره څه اکټیویټي مخې ته راوړي خو صرف د اسلامي جمعیت طلبه خبره به نه کوو سیاست زموږ ژوند دی او تل به سیاست. په دې ټیم کې چې کوم دی نو ظفرخان ظفر صاحب راسره موجود دی، هغې سره هم خبرې اترې کوو. ډېر زیاته مننه وخت راکولو. دا راته ووایه نننۍ غونډه شوه څه احساسات په لرئ؟ یاره زما په خیال خو دې پوره کال کې داسې مشاعره نه وه شوې او دې زلمو ډېر محنت وکړو ډېره خواري وکړو او د دوی خواري د الله وعده ده چې زه خو د چا خواري رایګه نه بوزم نو د دوی خواري په ځای باندې راله او دا ډېره کامیابه مشاعره وشوه. غواړو چې په دې صوبه کې دی دا خلک د نورو هلو ځلو نه علاوه داسې اکټیویټیز هم وساتي
چې هغې سره د خلکو ذهن ښه شي او هغوی ورسره مشغول شي، هغوی ته نه څه میسیج والي، پیغام. کتونکو ته به شعر ډالۍ کوې، څه شعر کوم شعر به ورته وایې؟ د یار په کور کې توت گنجې شو، پلار یې چیلې شو، پاڼې خوري لښتې پرېږدي نه او راشه لونګینه. هاسټل 2 ګراوند کې اختتام پذیر کیږي. په ټولې صوبې نه باندې زده کوونکي راځي. نو څومره د پېښور پوهنتون زده کوونکي دي او ټول کیمپس زده کوونکي دي، په دې کمپین کې او په دې سټډي کې او په دې سټرګل کې زموږ ملاتړ جوړ شي. جزاک الله. حاجي په دې ټیم کې چې کوم دی نو را سره بل شاعر موجود دی، هغې سره هم خبرې اترې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نننۍ غونډه شوه، څه احساسات او څه جذبات په لرې؟ جی د ننني پروګرام حوالې سره به څه احساسات لرې؟ نن خو ډېر خوند وکړو، د سټوډنټ مو ډېره شکریا ادا کوو. دا یو قسم د مورنۍ ژبې د پښتو ژبې خدمت دی او دا د دو روایت دی. ډېرو کالو رسې دا سالانه مشاعره دو په هغه چې کوي یونیورسټۍ کې، نو هغه دو نن ډېره کامیابه مشاعره وکړله. موږ دا ملګري شاعران چې ډېر لرې لرې نه سره راغلي وو، په یوه جې سلولو ډېره مزه یې وکړه. موږ دو ډېره مننه کوو. وړوکوټې شان شعر به دې کتونکو ته ډالۍ کوي. ورکوټې شان شعر په کومه دشته کې چې اوسي د لیوانو زمن، په کومه دشته کې چې اوسي د لیوانو زمن، ناجانه قوم مې هغه دشتې ته رمه تېره کړه او د وخت بتانو ته به څو پورې سجدې لګوې، لاړې کافر شولې پښتونه کلمه تېره کړه. قدرمن دا چې کوم دی نو دغه مختلف شاعرانو سره زموږ خبرې اترې شوې او دغه خبرې اترې چې کوم دی نو تاسو وکتلې. نننی دغه پروګرام پښتانه رنګونه چې کوم دی نو هغه سرته رسېږي پېښور پوهنتون کې او بیا چې کوم دی نو د جرنالیزم ډپارټمنټ کې چې کوم دی دغه نننۍ غونډه را جوړه شوې وه، هغه چې کوم دی نو پښتانه رنګونو کې تاسو وکتل. قدرمنو زموږ د پروګرام وخت سرته رسېږي چې نوم لري پښتانه رنګونه. انشاءالله نیکسټ پروګرام کې بیا زموږ سره ملګرتیا کېږي. تر هغه دمه پورې د لوی لا پمان پاکستان زنده باد.